تیرې زمري میاشت کې 2 تولیدي فابریکو څخه لا 50,000 میګاواټو زیاته برېښنا ترلاسه شوې. د افغانستان برېښنا شرکت برېښنا تولید حوزې ریاست اړوند نغلو او سروبي برېښنا تولید فابریکو تیرې زمري میاشت کې ټول ټال 15,416 میګاواټه برېښنا تولید کړې ده. یا د موده کې د نغلو برېښنا تولید فابریکې 15,611 میګاواټه او سروبي برېښنا تولید فابریکې 15,855 میګاواټه برېښنا تولید کړي چې ټوله تولید شوی برېښنا د عمومي سیستم له لارې شبکو کې ویشل شوې ده. د یادونې ده چې د ماهیپر برېښنا تولید فابریکې تولید کابل سیند کې د ورښتونو اوبو پورې تړلې ده. له همدې امله د اوړي موسم کې کچه 0 ته راښکته کیږي. د افغانستان برېښنا شرکت لپاره د کورنۍ تولیدي فابریکو پر وخت رغونه په عصري سیستم سمبالول او د نوي کیدونکو انرژۍ پروژو پراختیا یو مهم لومړیتوب دی.